اخر دغ کس قرآن مجید ولی وویسته. قرآن مجید ویستنو نه بعد د سرنګ حال و. دا که تاسو خپلو خو په غوږونو او په سکرین باندې ولیدل تاسو به ډیر زیات وډارېږو. یوه وړوکي کلي خبره ده چې په ایخ کلي چې محمد بخش نام کس اوسېده. محمد بخش ډیر غریب انسان و. نه یې مور وه نه یې پلار و او نه یې خویندې وې نه وړونه وړل. په جماعت چې به ټول ورځ او شپه اوسېده. د جماعت صفایي بیا کوله او د محلې ټول خلک د غریبي نه خبر ولل او د دپاره بیا خوراک روټۍ انتظام محلې خلکو هم کوو او جماعت ته بیا ورلېږلې. ټیم تېرېده چې محمد بخش ته یوه ورځ امام وویله ایسه محمد بخش ما تا سره څه خبره ده. محمد بخش ورغی امام صاحب سره کېنسته. امام صاحب ورته وویله آیا محمد بخش ته دا نه غواړې چې زه تا ته واده وکړم؟ بخش ورته وخندل او په جواب چې ورته وویله چې امام صاحب ما سره به څوک واده کوي، زه خو ډیر غریب انسان یم. امام صاحب ورته وویله چې هغه نه ته بالکل خلاصې، ټول انتظام به زه کوم، ته صرف ها یا نا چې جواب راکا. بخش ورته وویله چې څرنګه امام صاحب تا ته خوښه وي، خو چې داسې په ما په غریبي حالت چې جنکۍ ما قبلوي نو بالکل زه به واده وکړم. صاحب ورته وویله چې بالکل تا هر څه انتظام به زه کوم. د ما په رشته دارانو چې یوه جنکۍ ده چې هغه سره زه تا واده کول غواړم. راتلونکي جمعې نه به پیله کور په کریا ونسې، د ایخ کور کریا به هم زه ورکوم. بخش سبا ته خپل کور په کریا ونیوی. خو یې کور ونیوی خو د سره نوره هیڅ روپۍ نه وللې چې د نکاح دپاره انتظام کړی و. سبا مل امام صاحب ته راغی او ورته وویل چې کریا ونیوی خو ما سره هیڅ درک نسته ده چې زه نکاح دپاره انتظام وکړم. بخش ته امام صاحب وویله چې ته په ما پرېږده. بیا کله نکاح ورځ راغله د عمل وختي امام صاحب د محلې خلکو ته اعلان وکړ چې څه په کور چې موجودي زیاتوب تاسو په الله پر رضا چې جماعت تر ورسوو. بیا د محلې ټولو خلکو خپل سامان را جمع کو او امام صاحب ته حواله کو. امام صاحب هغه سامان محمد بخش ته حواله کو، ورته وویل چې دا سامان کور ته یوسه او زر تر زره نکاح دپاره تیار سه. محمد بخش زر تیار سو او مخام نه پیله امام صاحب د محمد بخش والا نکاح د کوروالی سره وتړو او ورته ویل چې زو تاسو خپل کور ته لاړ سو. بیا د محمد بخش او د کوروالا په کریې کور چې اوسېدل شروع کړل. وخت تېرېده. محمد بخش ښځه چې کومه وه ډېره نېکداره او دیندارې ښځه وه. هغه به 15 وخته لمونځ پړاو کوو او لمانځه چې بیا دا دعا کولې الله پاک نه چې یا الله ته محمد بخش ته روزګار ورکې چې موږه زندگی په آرام سره تیریږي. محمد بخش په د تل د جماعت صفایي کوله او بیا به جماعت صفایي نه بعده کور ته ته او کور نه به د کار غوښتلو پسې وته. کار یې غوښته خو یوه ورځ دی پیر صاحب ته ورغی او پیر صاحب ته وویله چې پیر صاحب ما دپاره الله پاک نه دعا وکړه چې ما ته الله پاک چیرې روزګار راکړي او زه چیرې کور ته څه نه څه پیسې ګټم او په هغه باندې موږ خپله روزي شي. نوره ډېر خلک په راتلل او پیر صاحب خو ته به ډېرې قیمتي خوراکونه الته پخېدل او پیر صاحب دغه محمد بخش ځان سره الته نوکري باندې ولګو او ورته وویل چې ته به ما خواته دلته خلکو ته خوراکونه ږدوې او پخوې. بیا محمد بخش ډېر خوښ سو او الته به خلکو ته خوراکونه پخول او الته به خلکو ته ورکول. چې کوم خوراک په پاته کېده هغه به محمد بخش خپل ځان ته او د خپلې ښځې ته به کور ته راوه. بیا به دو دغسې زندګي تېرېدله او روزي بیا ګټله. د محمد بخش او د هغې کوروالې ته الله پاک یوه وړوکن کې غوندې لور ورکړله. دواړه ډېر خوشحال سل او الله پاک ډېره شکریه یې ادا کړه چې لونه د الله پاک یو نعمت ته. یو کال نور ووته بیا الله پاک دو ته یوه بله لور ورکړله. دو بیا ډېر خوښ شول او د الله پاک شکر یې ادا کو چې الله پاک موږ ته یو بل نعمت هم راکو. بیا د محمد بخش کوروالی محمد بخش ته ورته ویله چې ګوره الله پاک
نه ته دا دوا کوا چې موږ ته مخې ته الله پاک یو زوی راکي ځکه چې په کور چې ټولې جنکیو یو ورور هم پکار ځکه چې په کور چې خویندو یو ورور هم پکاري او محمد بخش کورواله دا هم ورته ویله محمد بخش ته چې پیر صاحب ته هم ووایا چې موږ د پاره پیر صاحب الله پاک نه دوا وغواړي چې موږ ته مخې ته الله پاک یو زوی راکړي. اوس دغسې ټیم تېرېده چې کله یو کال ورنږدې سو ټیم تېرېده چې بیا الله پاک محمد بخش ته یوه بله لور ورکړله. بلې لور په درېمې لور باندې محمد بخش او د محمد بخش والا کورواله ډېر زیات پریشان سلل او محمد بخش کورواله ورته وویله محمد بخش ته چې ته ما بونځه پیر صاحب ته چې زه پیر صاحب ته پخپله ووایم چې موږ دپاره الله پاک نه دوا وغواړه چې موږ ته الله پاک یو زوی راکړي. بیا محمد بخش په جواب کې ورته وویله چې نه ته په کور چې نه او کور چې دوا کوا زه به تا والا مسله او د موږ خپله مسله به زه پیر صاحب ته په خپله بیان کو او به موږ ته دوا ټیم تېرېده چې الله پاک محمد بخش کورواله او محمد بخش ته څلورمه لور هم بیا ورکړله. څلورمې لور باندې محمد بخش کورواله محمد بخش په مخې ته ډېر زیات وزړل او الله پاک نه ګیله وکړه چې یا الله موږ کور چې پیله نه ډېره زیاته غریبي ده او ته لور په جای بیا لور راکې ما ته زوی پکار ده. دا چې کله محمد بخش واورېدل هغه ورته ویله چې ته داسې خبرې مه کوه ځکه چې ته خپله د الله پاک ډېر شکریا ادا کوې بیا تا سره دا خبرې خوند نه کوي. محمد بخش کورواله ورته وویله بلکل زه الله پاک شکریا ادا کوم خو د خویندو ورور ضروري ده یو. محمد بخش ورته وویله چې ګوره ته خپله دا وایې چې الله پاک چیرته لوڼه پیدا کوي هغه جیته رزق هم هغه برخر راځي نو ته ولې په لورو باندې دغسې زړه بدوي. یو کال تېر سه هغه نه پس الله پاک دو ته پنځمه لور هم ورکړله. د پنځمې لور پیدا کېدو باندې محمد بخش کورواله الله پاک ته لاس اوچت کړل یا الله زه د تا نه شکري نه ادا کوم زه هر ټیم د تا شکریا ادا کوم یا الله تا ما ته پنځه لوڼه راکړلې دې نه بعد خو یو زوی ما ته راکې. الله پاک مخې ته ډېر زیات وزړل دواو چې ډېر زیات وزړل او الله پاک نه بار بار د زوی سوال کوو او بیا یې محمد بخش سره پیر صاحب ته لاړله او پیر صاحب مخې ته کېناستله. پیر صاحب ته ویله پیر صاحب ته خو د الله ولی یې ته ما دپاره یو ور لاس اوچت که او الله پاک نه موږ دپاره دا سوال وکړه چې موږ ته الله پاک یو وړوکی زوی راکړي ځکه چې موږ پنځه لوڼه سللې موږ نوره لوڼه نه غواړو الله پاک نه یو زوی خامخا غواړو. بیا چې دو کور ته راړل ټیم تېرېده چې الله پاک دو ته یوه شپږمه لور ورکړله. د دواو غوښتنو باندې ټیم تېرېده چې 10 کاله ووتل او دو ته الله پاک 7 لوڼه ورکړلې 7 لوڼې ورکړلې. په 7مې لور پیدا کېدو باندې محمد بخش سترګو چې اوښکې راللې او الله پاک ته لاس اوچت کړل یا الله زه د تا په دغه حال باندې شکر ادا کوم تا په هرې فیصلې چې موږ دپاره خیري یا الله خو یو زوی خامخا راکې نه ما ورور ستا نه ما پلار ستا خو کم سے کم چې یو زوی خو مې خامخا. بیا محمد بخش پیر صاحب مزار ته لاړو الته ډېر زیات خلکو رش لګیو پیر صاحب نه دوا غوښتلې چې الله پاک نه موږ دپاره دوا وغواړه. چې کله خلکو رش کم سو محمد بخش پیر صاحب ته ورنږدې سو. پیر صاحب ته ویله چې آیا تا دواګانې د خلکو دپاره الله پاک نه چې کومې کوې دا قبلیږي ها که نه. پیر صاحب ورته وویله چې تا په مخې ته محمد بخش سبا مل نه واخله در مخامه پورې ما ته خلک رځي نو دا خلک ما ته ولې رځي ولې چې الله پاک دا دواګانې ما ولې قبلوي زه خو د صرف الله پاک عبادت کوم بل کار ما یو کار نه کوم صرف د الله پاک مدد غواړم او الله پاک دا دوا کوم چې د خلکو مسلې حل سي. محمد بخش په جواب کې پیر صاحب ته وویل زه خو تا سره تقریبا 10 کاله مې وسلل چې دلته کار کوم او صرف تا باندې الله پاک نه یوه دوا کوم چې یا الله ته ما ته زوی راکې بې د ما دوا ولې نه قبلیږي.
پیر صاحب په جواب کې ورته ویلا محمد بخش ته چې محمد بخش تا ته زه یو کار شوم آ کار به ته کوې نن نه به ته آ کار شروع کې او هر ورځ به آ کار کوې الله پاک په انشاءالله تا ته زوی درکړي په جواب کې محمد بخش ورته ویله چې داسې کوم کار ده چې آزه کوم به بیګه سره ما ته الله پاک خپل زوی رحمت راکړي بیا پیر صاحب ورته وویله چې ته به داسې وکړې چې ته به قرآن حفاظت شروع کې محمد بخش په جواب کې ورته ویله چې آیا پیر صاحب دا ته څه وایې زه خو سبا مل چې کله هم اوچت سم پیله چې ما قرآن شریف تلاوت نه یې کړی دوره په ما ټایم نه تیریږي سبا مل و مخام زه الله پاک د قرآن مجید تلاوت ضروری کوم بیا ته څرنګې وایې چې ته د قرآن حفاظت نه کوې پیر صاحب په جواب کې محمد بخش ته ویله چې تلاوت خو هر انسان کوي خو زه تا ته یوه داسې طریقه شوم چې انشاءالله آ طریقه ته نن نه ونسې او هر ورځې کوې الله پاک په تا ته زوی رحمت ضرور درکوي محمد بخش ورته ویله چې ما ته دا کار وشوه زه به نن نه شروع کوم پیر صاحب ورته ویله چې ته به داسې کوې چې کلی ټول کورو ته به ځې او ایغو کورو چې کومې داسې سپارې چې هغه چې خلک تلاوت نه کوي او هغه پرې وي وختنی وي نو به ته راټولوې او هغه به یوه کنده به وکیندې خو کنده به کلي نه لرې وکیندې پټیو چې ایږه چې به دا سپارې چې کومې پرې وي او تلاوت خلک نه پچې کوي او دغسې پرتي به راخلې هلته به شخوي بیا خو محمد بخش په جواب کې ورته ویله چې پیر صاحب ټیک ته زه به دا کار نن نه شروع کوم محمد بخش شروع سو او کلی نه لرې پټیو چې یوه کنده زوره وکیندله او بیا د کلي هر کور ته به دی درېده او هر کور ته به تنبه ډزوله او ورته یاله به چې داسې سپارې چې هغه پرې وي او هغه چې تلاوت تاسو نه کوو نو ماته رارو نو به ده راولې او هغې کندې چې به شخولې محمد بخش دا سپارې ځکه دغې کندې چې شخولې ځکه چې دغو سپارو بې حرمتي کیږي چې کله سفرې پریسی او بیجای پرتی به دی بی حرمتی کیشی نو دا به تاسې جیته ورې چې آلته به کندې چې لرې شخه محمد بخش دغسې روزمره زندگی تیروله او سپرې به راټولولې او هغه به هلته کندې چې شخولې ټیم تیرېده چې الله پاک دته 2 زمن په یوه جی ورکړل چې کله د 2 زمن ولیدل دی ډیر زیات خوښ سو او ډایرکټ پیر صاحب کېناسته او ډیر زیات په زړه سو پیر صاحب حیران سو چې محمد بخش راغی که چې بیا یې بله لور سلې ده او دې په وجې دی زاړي چې اچانک محمد بخش ورته ویله پیر صاحب خیر تا دوا ما دپاره قبول اسلې ما ته الله پاک 2 زمن راکړل بېشکه چې زه غریب یم خو زه به بیا هم د تا چې ته کوم خواهش کوې زه به د پوره کولو کوشش کوم ته ما نه څه شی وغواړه زه به تا تر کوم صاحب ورته وویله چې ما ته هیڅ نه دي پکار موږ ته صرف د الله او د الله رسول رضا پکار وي محمد بخش ته دا وویله چې زه تا ته صرف یو نصیحت کوم نصیحت ته ونسه ورته ویله چې کوم نصیحت ورته ویله چې دغه کوم سپرو ول او قرآن مجیدانو حفاظت کوې ته دغه کار ته خپله کوه او خپلو زمنو باندې شوري کا بیا دی ډیر زیات خوښ سو او دی واپس کور ته راغی چې کور ته کله واپس راغی د ده کورواله او د ده وړوکې لوڼه ډیرې زیاتې خوښې وې د ده 2 جوړوه زمنو په وجې خپلو دواړو زمنو یوه عاصم نام چیږده و او یوه باندې قاسم نام چیږده و ولو نه بعد محمد بخش خپلې کوروالې ته وویله چې الله پاک نظر نن ډیر زیات خوښ یم او دغې خوښي چې زه داسې یو کار کوم چې ما پیله چیرې هم نه یي کړی ویله چې داسې کوم کار ته کوې چې هغه تا پیله نه ده کړی او هغه په وجې به تا نه الله پاک ډیر زیات خوښ سي ده ورته ویله چې زه به داسې وکړه چې ښه ډیر قرآن مجیدان به وکړم ریاده به کم او به خلکو چې خلکو کورو ته تقسیم کم بیا به خلک کیږه چې تلاوت کوي او ما پسې به ثواب زی او خلکو ته به تلاوت دپاره قرآن مجیدونه نوي رایسي کورواله ډیره زیاته خوشحاله سله او ورته وویله چې بلکل ته دغسې وکړه
د ډیر زیات قرآن مجیدان وکړل او هغه خلکو په کورو چې ادا کړل او خلکو یې چې تلاوت شروع کړل. خلک ډیر زیات خوښ شول او الله پاک نه دی ډیر زیات شکریا ادا کړل الله پاک والا. تیرېده چې محمد بخش خپلې ټولې لوڼه واده کړلې. یو ایګه نه بعد د خپلو زامنو باندې قرآن مجید تعلیم او د دینی او دنیاوي دواړو تعلیمونه وکړل. باندې عاصم زوی ته یوه مدرسه وبسله چې ایګه به هلته خلکو ته مدرسه شوله او قاسم زوی ځان سره په قرآن مجید او سپارو حفاظت چې شمسه محمد بخش دواړه زامنو عاصم او قاسم د قرآن مجید حفظ کړی و او قرآن مجید په خپل زړه چې محفوظ کړی و. بعد قاسم راغی پلار ته او پلار ته وویله چې ابا زه غواړم چې زه عاصم زوی د پاره باره لاړ سه او ښه ډېر دولت وګټه او ایګه نه بعد یوه غټه مدرسه ورور ته جوړه کوم. بیا پلار ورته ویله زوی ته قاسم زوی ته چې قاسم زمنه بخش خپل زوی قاسم ته ویله چې قاسم زمنه ما الله پاک نه ډېرې زیاتې سوال منتونه کړي دي او تاسو ماته الله پاک راکړي. زه نه غواړم چې تاسو مانه جدا سو توره دلته ګټو هغه باندې ګزاره چلولی سو. قاسم ورته وویله چې نه بابا زه غواړم چې زه لاړ سم او هلته به زه ښه ډېر محنت وکړم او ایګه نه بعد به انشاءالله زه خپل ورور ته یوه ستره مدرسه جوړه کوم. با ورته ویله چې چلو ټیک ته چې ته وایې چې زه ځم بیا ته لاړ سه. د قاسم سره نوره ملګري هم ولل په یوې میاشتې چې دا ویزې او هر څه کاغذات هر څه مکمل کړل. فلایټ ټیم څه د سره د مور او عاصم او پلار ایرپورټ ته رخصتېدو دپاره لاړل. هلته دته مور قرآن مجید په تحفې چې ورکړه ورته ویله چې قاسم زمنه دا تحفه ته واخله او دا ځان سره یوسه خپله تلاوت پچې کوه او نورو ملګرو ته هم تلاوت پچې کوه. قاسم ورته وویله چې ماما تا ته پته سته چې زه حفظ قرآن یم او ما زړه چې قرآن مجید محفوظ ده. زه هر ټیم تلاوت کوم او ما یاد ده دې ضرورت نسته ده. مور ورته ویله چې نه دا ته ځان سره یوسه دغه چې ته تلاوت کوه او ملګرو ته هم خپله هم. بیا قاسم دا قرآن مجید واخسته زړه سره یې ونیوی او دی لاړه ایټلي ته. چې کله دی ایټلي ته ورسېده د باندې ډېر زیات ټیم نسې تېر دی ډېر زیات ستړی نسه د ډېره زر نوکري یوې فیکټرۍ چې ولګېدله. ایګه فیکټرۍ چې د ده ټولو ملګرو او د نوکري ولګېدله او دو کار شروع که. د ایګې فیکټرۍ چې کوم بوس و ډېر زیات ظالم و او خپل یو اصول یې ولل ایګه اصولو باندې به د چیرې کمپرومایز نه کوه. قاسم به چې کومه د سبا ملې وختي چې کېده وختي بیا تلاوت کو او بیا به فیکټرۍ چې چار کوله او چې چارې ټیم چې به چې کله اذان وسو او اذان لمونځ به ټیم به راغی بیا به د چار پرېږدوله او دی به لمنځه ته لاړه. په دې باندې به د فیکټرۍ ول بوس ډېر زیات غوسه کېده چې آیا قاسم ولې داسې کوي. نوره ملګري چې کله بیا قاسم ولیده چې دی لمنځه ته کار پرېږده او به بدو هم کار پرېږده او لمنځه طرف ته به روان سلل. په دې باندې د فیکټرۍ بوس یوه ورځ قاسم وغوښته خپل دفتر ته. ورته وویل چې ګوره زه د اصولو ډېر پابند یم. ما فیکټرۍ دا اصول دي چې ورته ته سبا مل نه رایسې بیا به کار نه پرېږدی او خپل کار به کوې فیکټرۍ به نه پرېږدی. قاسم غلی ورته ولاړ و او ټولې خبرې اورېدلې او فیکټرۍ بوس دا هم ورته ویله که چیرې تا بار بار داسې کول بیا زه د تا تنخواه نیمه کوم. خو فیکټرۍ بوس دغه خبرو باندې قاسم باندې هیڅ اثر نه پرېوځېده او روزمره زندگی قاسم هغسې تېروله چې سبا مل بیا وختي تلاوت کو بیا به فیکټرۍ ته رته بیا فیکټرۍ نه بعد چې کله لمنځه ټایم څه به دی لمنځه ته لاړه او سبا مل بیا دوره خوش تلاوت کو چې د ټول ملګري به هغه تلاوت ته ناست ولل. په دې باندې فیکټرۍ بوس د قاسم والا تنخواه نیمه کړله مخکې میاشتې. خو قاسم هغه نیمه تنخواه خوښه وه خو لمنځه پرېږدول یې نه ول خوښ.
فیکټری بوس چې کله دا ولیدل چې یاره قاسم له خپل کار نه نه منې کېږي، بار بار هغه شی دی لمانځه ته ځي او تلاوت کوي او ځان سره نوره فیکټری ول ملګري هم بیایي. بیا په دې باندې فیکټری ولې بوس ټول مزدوران روغشتل او ټولو تنخواګانې نیمې. ټولو خلکو د فیکټری بوس نه معافي وغوښتله او ورته وویل چې موږ به بیا داسې نه کوو، خو قاسم معافي نه غوښتله، هغه په خپلې خبرې هغسې ولاړ و. بیا فیکټری بوس ورته وویله چې زه ګوره چې ته څرنګې ما خبره نه منې. بیا چې بله ورځ قاسم څرنګې تلاوت ته چې نستېده، فیکټری ول بوس راغی او د نه قرآن مجید واخسته، د ته دیکا ورکړله او خپل یوه پیې ته وویله چې لاړ سه مچس راره، زه به دا قرآن مجید نن سوځوم او زه ګورم چې ما څوک منې کوي. قاسم ډېر زیات پریشان سو او الله پاک ته زړه چې دا وویله چې الله دته خو ته خپل طاقت ورزیر کې، دا خو ډېر په خپلو خبرو باندې کلک ولاړ ده او د تا کتاب بې حرمتي کوي. بیا د قرآن مجید پرېکو او قرآن مجید یې وویسته چې څرنګې دی ایغ جینه لاړ سه روان سه او د قاسم جیل چې بند کو. چې دی کله روان سه په لارې چې دغه فیکټری بوس طبیعت خراب سه، دی خلکو ډاکټر ته بونځو ایمبولینس چې ډاکټران په د بیماری باندې نه پایدل، هر طرح اکسرې وکړلې خو د جسم دغسې جای په جای ډډېده او د نه وینر ماتوله مختلفو جیانو چې د حالت دغسې خرابېده او ډاکټران نه په پایدل او دی مړېده هم نه او د باندې دغسې سختي ټیټولله. بیا د فیکټری بوس ډاکټرانو ته ورته وویله چې تاسو ماته د زارو ستن ولګو چې زه مړ سم. بیا فیکټری بوس ته څوک ورنږدې کېدای نسلل، ډاکټران ورنږدې که چې دنه دور اقصا بوینته چې په هغه په وجې دته هغه زارو ستن هم ډاکټرانو نسله لګولی. دی نه مړېده او نه دنه د سختي کمېدله، د باندې دغسې دغه اوږده اوږده نوکان یر کېدل او د باندې دغه غټ غټ ویښتان وتل، یعنی الله پاک دی خپل عذاب چې نیولی و. نو دوستانو دغه کهانی نه تاسو دا سبق واخلو چې ګوره قرآن مجید چیرې بې حرمتي مه کوو، قرآن مجید همیشه حفاظت کوو او تلاوت یې کوو او بل ته دا سبق ورښوو چې ګوره قرآن مجید ډېر زیات حفاظت کوو. نو تاسو ته به دغه ویډیو مزه درکړي، لایک یې کو، در سره خپلو دوستانو سره شیر کو، د چینل سبسکرایب کو. خدا حافظ.